وطنا 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 زما د وطن ډیرو درنو خوږو ښاغلو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د نوو فلمانو متعلق له تاسو سره زبردست تبصره او تجزیه شیر کوم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی چې زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس خامخا په ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. د پښتو فلم انډسټري کې دا ټیم 4 زورور او ډېر بهترینه اداکاران دي چې د هغو نومان ارباز خان، شاهد خان، جهانگیر خان جانی او عجب ګل. دا 4 اداکاران داسې اداکاران دي چې دوی د ایکټینګ بادشاهان دي، یعنی د ایکټینګ کم فن چې دی دا په دې فن کې د ټاپ ماهرین دي. د دې 4 واړو اداکارانو خپل مینوال دي، یعنی هر یو اداکار چې کوم دی د خپل خوښونکي دي چې هغه د دې اداکارانو ایکټینګ خوښوي. نو د فلم سازانو هم دا کوشش وي چې پر دې اداکارانو ته موږ چانس ورکو او یو بهترینه فلم جوړ کړو. یعنی د فلم ساز دا خواهش وي چې زه په خپل یو فلم کې کم از کم 2 اداکاران د ټاپ غواخم. په هغو 2 اداکارانو کې به یا عجب ګل وي، یا به جهانگیر خان جانی وي، یا به شاهد خان وي، یا به ارباز خان وي. یعنی له دې 4 اداکارانو بغیر فلم نامکمل ښکاري. زما د چینل ډیر مینوال ما سره په واتس اپ باندې رابطې کوي او دا راته یایي چې د عجب ګل فلم به څه وخت راځي، د ارباز خان به څه وخت راځي، د شاهد خان. یعنی دا واتساپونه له ما سره کېږي. نو د هغو واتساپو د جواب په لړ کې ما دا پروګرام ترتیب کړی. ګرانو کتونکو په یو کال کې 365 ورځې وي. په دې 365 ورځو کې فلم سازانو ته پکار دی که سینما فیلډ بحالوي یا سینما بیرته د پخوا د دور غوندې آباده کوي، نو دوی ته پکار دی چې کم از کم په 365 ورځو کې 8 نوي فلمان جوړوي. نو سینما فیلډ به بیرته بحاله سي، د بحالۍ پر طرف به لاړ سي او هغو اداکارانو ته کوم سي په دا ټیم د پښتو فلم انډسټري کې د ایکټینګ په تمه دي چې موږ به په ایکټینګ باندې خپلو بچیانو ته د سهار د ماښام روزي وګټو. نو یو به هغو انسانانو ته، هغو اداکارانو ته د روزۍ سبب جوړ سي، بل به پښتو فلم انډسټري پر مخ باندې لاړ سي. دا و د نوو فلمانو یو زبردست تجزیه چې ما له تاسو سره شیر که. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو په لویه لاس سپارلي یاسته. د خدای په امان.